سلامونه خویندو او وروڼو د انګلیش بای پښتو چینل ته ښه راغلاست. دا دی نن د ګرامر په برخه کې 11 درس ته ورسېدلو. په دا درس کې به د پارت آف سپیچ تعریف، څو ډولونه لري او په انګلیسي ژبه کې څومره مهم دی دا به زده کړو. که آماده یاستئ راځئ چې درس شروع کړو. Let's begin the lesson. دا چې نن تاسې په خپل هیواد کې دننه یو بهرني یا خارجي ژبه زده کوئ، پرته له دې څخه چې په هغه هیوادونو کې مو ژوند کړی وي، دا ټول د عالمانو او علمي دانشمندانو د سلګونو کلونو د زحمت په برکت دی. هغوی په سلهاوو کلونو زحمت ایستلی او تحقیقات کړي او پلټنې کړي چې ژبه څنګه جوړ دی، څنګه ژر زده کولی سو او لارې چارې کشف کړي چې د هغوی د جملې څخه یو یوناني عالم د ژبپوهنې په برخه کې ډایناسس ټرایس دی چې په لومړي ځل باندې پارت آف سپیچ یې په 8 برخو باندې وویشل. پارت آف سپیچ د تعریفولو وروسته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د استفادې وړ وګرځېدی او تر نن ورځې پورې هم استفاده کیږي. د نړۍ هره ژبه چې موږ او تاسې زده کوو لومړی باید د هغه پارت آف سپیچ زده کړو. د نننۍ درس مو د پارت آف سپیچ په باره کې دی. اوس نو راځو خپل اصلي درس. ګورئ زموږ ټول خبرې د لغتونو څخه جوړ شوی دی. مقصد مې دا دی چې موږ کله د خوبه راویښ د ورځې په جریان کې په روزمره ژوند کې ډېر خبرې کوو. دا زموږ خبرې د کوچني برخو څخه جوړ شوي یا وړه برخو څخه جوړ شوي. د وړه یا کوچني برخو څخه مې مقصد لغات دی. لغات خو مو په تیر درسونو کې زده کړه. په دې وجه چې د نننۍ درس پورې اړه لري نو بیا یو لنډه توضیح ورکوم. کله چې یو یا څو حروف سره یو ځای سي او یو معنا او مفهوم ځینې واخیستل سي نو هغه ته لغات یا په انګلیسي ژبه کې ورته ورډ وایي. مثلا LOVE love دا څلور حروف یو ځای سوی څه ځینې جوړ سوی love. نو زه ستاسې یو سوال لرم، آیا تاسې د لفظ څخه کوم معنا یا مفهوم اخیستلی سئ؟ پوهېږئ دا څو حروفو سره یو ځای سوی لفظ ځینې جوړ سوی دا لفظ څه معنا آیا کوم مفهوم معنا تاسو ته لري؟ تاسې په جواب کې ووایاستئ بلې لف مینې ته وایي. نو دا چې دا څو حروفو سره یو ځای سوی د دا څو حروفو مجموعه سره یو ځای سوی او یو معنا او مفهوم ځینې اخیستل کېږي یا جوړ سوی نو دغه د څو حروفو مجموعې ته لغات ویل کېږي یا ورډ ورته ویل کېږي. که چیرې معنا نه وای درلودلی نو موږ لغات یا ورډ نسوای ورته ویلی. مثلا په پښتو ژبه کې لام میم ری دا درې حروفو سره یو ځای سوی. اوس څه ځینې جوړ سوی لمر. آیا تاسې د لمر څخه کوم مفهوم اخیستلی سي؟ آیا لمر کوم معنا لري؟ بلې مفهوم اخیستلی سو ځکه لمر یو شي ته وایي چې په اسمان کې دی او رڼا کوي. نو دا چې کوم مفهوم ځینې اخیستل کېږي د دا درې حروفو څخه نو دغه درې حروفو مجموعې ته چې لمر جوړ سوی دغه لمر ته ورډ وایو، ورډ یا لغات. یو بل مثال خ جیم میم شین دا څلور حروفو سره یو ځای کېږي چې څه ځینې جوړېږي خجمش. آیا خجمش تاسې خجمش پېژنئ؟ خجمش څه ته وایي؟ آیا خجمش کوم معنا یا مفهوم لري؟ ستاسې ځواب څه دی؟ ښه نو معلومداره دا څلور تورې سره یو ځای سوي خجمش ځینې جوړ سوی. خجمش څخه موږ کوم مفهوم نسو اخیستلی، نه د یو شي نوم دی نه کوم د خجمش په نوم یو شی مو لیدلی. نو په دې خاطر چې دا څخه هیڅ مفهوم هیڅ نسو اخیستلی، نه پېژنو خجمش څه دی نو دا ته موږ ورډ نسو ویلی ځکه هیڅ مفهوم و معنا نه لري. ښه نو تر دې ځایه د لغات د مفهوم سره اشنا سولو چې څو تورې یو ځای سي او یو معنا ځینې واخیستل سي او کوم مفهوم ولري د یو چا سر په خلاص دی چې دا څه معنا نو هغه څو تورې ته لغات ویل کېږي. اوس نو راځو دې ته زموږ تاسو ورځنۍ خبرې ټوله د لغتونو څخه جوړ دی. هره خبره چې موږ کوو د دوو درو یا څلور پنځه چار څومره ډېر خبرې کوو هغومره زموږ خبرې د لغتونو څخه جوړ دي، هغومره ډېر لغتونه دي زموږ په خبرو کې. اوس راځو مثالونو ته. I drink water زه اوبه څښم. I خپل یو لغات دی ځکه مفهوم ځینې اخیستلی سو د زه معنا لري. drink خپل یو لغات دی ځکه مفهوم ځینې اخیستلی سو د څښلو معنا لري. water WATER دا پنځه حروفو سره یو ځای سوی دا خپل مفهوم اخیستلی سو. water په انګلیسي کې اوبو ته وایي دا چې مفهوم لري دا لغات دی. نو زموږ دغه خبره د څو لغاتو څخه جوړ دی؟ یو دوه درې.
د 3 لغتونو څخه جوړ دی. نو موږ داسې ویلی سو چې دا 3 حروف سره یو ځای سوی او یو خبره یا یو وینا ځینې جوړ سوی دی. اوس راځو نور مثالونه. احمد is a good boy. احمد یو ښه هلک دی. ګوره دا یو خبره اوسو چې ما وکړې، دا یو خبره ده چې احمد یو ښه هلک دی. دا ما یو خبره یا یو وینا وکړه. دا زما خبره د لغتونو څخه جوړ دی. اوس ګوره احمد نوم دی، یو معنا لري، نو دا خپل لغات دی. is یعنی دی، د اس څخه یو مفهوم اخیستلی سو، نو دا خپل لغات سو. د یوه معنا لري، نو دا هم په لغات کې حسابل کېږي. ګوډ ښه ته وایي، دا هم په لغات کې حساب، او بای هلک ته وایي، دا هم یو لغات سو. اوس دا خبره چې ما وکړه، په دا خبره کې څو لغتونه دي؟ احمد یو، is دوه، درې، ګوډ څلور، بای پنځه. دا زما خبره چې ما وکړه، دا زما خبره د 5 لغتونو څخه جوړ دی. نو موږ او تاسې وایو زموږ ورځنۍ خبرې ټوله د لغتونو څخه جوړ دی، ټوله. The sky is very beautiful when it is full of stars in the night. آسمان ډیر ښایسته دی یا ډیر ښایسته ښکاري کله چې د شپې د خوا څخه د ستورو ډک وي. اوس راځو دا زموږ خبره په برخو باندې ویشو. موږ خو پوهېږو چې دا زموږ خبره د لغتونو څخه جوړه، کوچني کوچني وړه وړه برخې یا لغتونه سره یو ځای سوی او یو غټه خبره ځینې جوړ سوی. نو راځو دا په برخو باندې ویشو. دا لغتونه ګورو څو لغت دی دلته. ګوره د یو، د خپله صفت دی، دا معنا لري. په راتلونکي درسونو کې بیا دا وایو. سکای خپله اسمان ته وایي، مثلا ایز، دا هر یو خپله معنا لري. نو راځو په برخو باندې ویشو. د یو، سکای دوه، ایز درې، very څلور، beautiful پنځه، when شپږ، it اووه، is اته، full نه، of لس، stars یولس، in دولس، د دیارلس او night څوارلس. دغه زموږ خبره د 14 برخو څخه جوړ سوی. 14 ټوټې یا برخې اجزاوې سره یو ځای سوي. دغه غټه خبره ځینې جوړ سوی. نو دلته موږ پوه سولو چې زموږ ټول ورځنۍ خبرې د کوچني یا وړه برخو څخه جوړ شوی، یعنی لغتونو څخه جوړ شوی. نو په نتیجه کې موږ ولیدل چې زموږ دا دومره غټه جمله د وړه وړه یا کوچني کوچني برخو څخه جوړ شوی یا کوچني کوچني لغتونو څخه جوړ شوی. ډیر لغتونه سره یو ځای سوی او یو غټه جمله یې جوړ کړې. دغه کوچني کوچني لغتونو ته یا وړه وړه لغتونو ته موږ په انګلیسي ژبه کې پارت آف سپیچ وایو، یعنی د خبرې یوه جز. ځکه د خبرې یو جز وایو چې دا کوچني لغتونه ټوله سره یو ځای سوی او یو خبره ځینې جوړ سوی. نو دا پارت آف سپیچ دی. پارت یعنی برخه، سپیچ د خبرې. دغه کوچني کوچني یا وړه وړه لغتونه دي چې سره یو ځای سوی او یو خبره جوړ کړی دی. نو په دې خاطر دا پارت آف سپیچ دی، د خبرې یوه برخه دی. د ژبې پوهانو پارت آف سپیچ یا هم د کلام اجزاوې په 8 برخو باندې ویشلی دی. نو تاسو ته به یو سوال یا پوښتنه پیښ سي، څه دپاره په 8 برخو باندې ویشلی؟ نو اوس به زه په څو مثالونو کې تاسو ته جواب درکړم. یوسف is singing. دا جمله یا خبره د 3 برخو یا د 3 پارټونو څخه جوړ سوی. یوسف یو معنا لري، دا یو، is دوه او singing درې. دا جمله یا خبره د 3 پارټونو څخه جوړ دی. اوس که چیرې یو څوک راسي تاسو ته ووایي زه غواړم دا لغتونو ځایونو ته تغییر ورکړم، زه غواړم 3 نمبر لغت د اول نمبر لغت ځای ته راوړم، آیا په جمله کې به کوم تغییر راسي؟ زه به ووایم راځه چې اول خو دا ستا خبره پر ځای کړو چې ستا ارمان پوره سي. نو موږ د ده په خواهش 3 یا آخري لغت راوړو د اول لغت پر ځای، او اول لغت ځي د 3 پر ځای. اوس تاسې خپل وګورئ څه وشو. اوله جمله یا خبره کې یوسف is singing، یوسف سندره وایي. خو کله چې مو د جملې پارټونه یا برخې یا لغتونه سره ځای په ځای کړه، اول مو د 3 او 3 مو د اول پر ځای راوستل، اوس څه ځینې جوړ سو؟ singing is یوسف، سندره ویل دی یوسف. اول سر کې یوسف سندره وایي او کله چې مو ځایونو ته تغییر ورکړل سندره ویل دی یوسف. ستاسې په نظر کم یو به صحیح؟ د لغتونو ځایونو ته مو تغییر ورکړل، بیخي د جملې مفهوم او معنا سره ګډ وډ او خراب سو. په اول سر کې خبره ډیر واضح و، د هر چا سر په خلاصېدل. یوسف is singing، یوسف سندره وایي.
په دا جمله د هر چا سر خلاصېدل، خو کله چې مو لغاتونه ځای پر ځای کړه، اول مو د درېهم او درېهم مو د اول پر ځای راوستل. سندره ویل د یوسف، نو دا هیڅ معنا نه لري. اوس راځو یو بل مثال ته. I am so sorry. زه ډېر متاسفه یم یا ډېر بخښه غواړم. اوس راځو د دا لغاتونو ځایونو ته تغیر ورکوو. اول خو ګورو دا د څو برخو څخه جوړ شوی، څو پارټ څخه جوړ شوی. I یو، ام دوه، سو درې، sorry څلور. اوس راځو د لغاتونو ځایونو ته تغیر ورکوو، ګورو چې په خبره کې کوم توپیر یا کوم فرق راځي که نه. sorry راوړو سر ته، ام دوهم او سو درېهم ځای ته راوړو او آی اخري یا څلورم ځای ته راوړو. اوس څه سو؟ sorry am so I. نو ځایو ته مو تغیر ورکړه. هغه مخکنۍ جمله ده، هیڅ شی مو نه دی اضافه کړی او هیڅ شی مو نه دی ځینې کم کړی. مخکې I am so sorry، زه ډېر متاسفه یم، زه ډېر بخښه غواړم، معنا یې دا و. اوس صرف ځایونو ته مو تغیر ورکړل. اوس sorry am so I، ستاسې په نظر sorry am so I که چیرې تاسې یو چا ته ووایاست، هغه به پوه سي چې تاسې څه وویل؟ آیا دا کوم معنا لري؟ نو که چیرې تاسې یو چا ته ووایاستئ I am so sorry، زه ډېر بخښه غواړم، که د دا پر ځای تاسې یو چا ته ووایاستئ sorry am so I، که دا رقم ورته ووایاستئ، هغه به دومره در باندې وخاندي چې یا به بېهوش پروت یې، 3 ورځې په هوش کې نه راځي، او یا خو به هم حیران درته پاتې چې یا زه لیونی یم که دی لیونی دی. ځکه sorry am so I، بخښنه یم ډېر زه، دا څه معنا؟ نو هیڅ معنا نه لري. نو د هغه کس په جواب کې چې ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې آیا زه لغتونو ځایونو ته تغیر ورکړم، په جمله کې کوم تغیر راځي که نه، د هغه په جواب کې ووایو بلې، دا یو قانون دی. نو په دې خاطر چې موږ وکولای سو د جملې هر لغات خپل پر مشخص ځای باندې ولیکو او یو صحیح خبره ځینې جوړ سي چې ټول خلک ورباندې وپوهیږي، نو یوناني عالم ډایناسس ټرایس راولاړ سو، لغتونه یې په 8 برخو باندې وویشل چې دغه د لغتونو ویش په 8 برخو ته په انګلیسي ژبه کې پارت اف سپیچ وایي یا هم ورډ کلاس وایي، چې هغه 8 ډولونه عبارت دي د noun، pronoun، verb، adverb، adjective، preposition، interjection، conjunction. که چیرې موږ پارت اف سپیچ زده وي نو موږ 100% کولی سو په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړو. موږ کولی سو کوچني لغتونه په ډکشنري کې یا په هر ځای کې واورو او د هغه کوچني لغتونو پارت راواخلو او یو غټه خبره ځینې جوړ کړو. نو په هغه صورت کې موږ سپیکینګ کولی سو، رایټینګ کولی سو، ګرامر به مو صحیح وي. نو پارت اف سپیچ اوس د نړۍ په هر ژبه کې استعمالیږي. د هر ژبې د زده کړې دپاره باید د هغه پارت اف سپیچ زده کړو. یو لغات په دغه 8 ګروپونو کې حتما په یو ګروپ کې راځي. مثلا ګود یعنی ښه، دا د اډجکټیو په ګروپ کې راځي. په راتلونکي درسونو کې موږ زده کوو چې یو لغات په کوم ګروپ کې راځي. کله چې موږ پوه سو چې دا لغات په کوم ګروپ کې راځي او هغه ګروپ اډجکټیو ماته وایي ته دغه لغات راواخله د جملې په دغه ځای کې استعمال کړه. که یو لغات اډورب ماته وایي ته دغه لغات راواخله د جملې په دغه ځای کې استعمال کړه. نو کله چې موږ د دغه لغات ګروپ باندې پوه سو چې دا په کوم ګروپ کې راځي، هغه ګروپ خپله موږ ته تعریفوي چې ته دغه یوسه دغه لغات یا د پارت اف سپیچ، د هر لغات پارت اف سپیچ دی، د خبرې یو جز دی. ته دغه خبرې جز راواخه چې یو جمله جوړه ورسه هلته کښېږده، هلته چې کښېږدی بیا جمله صحیح راځي. نو کله چې موږ دا 8 سره زده کړو هغه وخت موږ کولی سو صحیح جملې جوړې. لومړی راځو ناون زده کوو چې ناون څه دی. ګورئ، هر هغه څه چې زموږ په شاوخوا کې وجود لري، یا هم په ساده توګه تاسو ته ووایم هر هغه څه چې موږ په سترګو وینو هغه یو نوم لري چې دغه نوم ته په انګلیسي ژبه کې ناون ویل کیږي. مثلا زه په سترګو باندې انسانان وینم، نو هر انسان خپل نوم لري، مثلا احمد، علي، ناصر، عمر او داسې نور. نو دا نوم سو چې پر انسانانو باندې مو ایښی. مثلا زه په خپل سترګو باندې غټ یا لوی ډبرې وینم چې هغه ته مو د غر یا ماونټین نوم ایښی دی، او همدارنګه حیوانات ته مو نومان ایښي لکه سپی، غوا، چغال، بیا د بید مافې خر او داسې نور، چې دا هر یو خپل یو نوم سو چې دا نومانو ته په انګلیسي ژبه کې ناون ویل کیږي. د لا زیاتو پوهېدلو لپاره راځئ چې د نوم یا ناون تعریف وکړو او مثالونه باندې زده کړو. د ناون تعریف داسې دی: Noun is a word which is used to name a person, place, thing,
animal or an idea. اسم عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې د شخص، ځای، شی، حیوان او یا هم د نظریې د نومولو لپاره استعمالیږي. د شخص لپاره مثلا جلال، عبدالله، آدم خان، کرزی دا ټول نومان دی ځکه د شخص لپاره استعمال شوی. نصیر is a cook. نصیر یو اشپز دی. دلته ناون یا اسم نصیر سو ځکه نصیر د یو شخص لپاره استعمال شوی دی. نصیر ناون سو. د ځای لپاره مثلا مکتب، کاناډا، ترکیه، آینو، مینه دا ټول نومان دی ځکه د ځای لپاره استعمال شوی. مثلا سویس is a nice country. سویس یو ښایسته ځای دی. دلته سویس د یو ځای نوم دی یا د یو هیواد نوم دی نو دا ناون سو. د حیوانات لپاره مثلا پسه، بزه، باز، بلبل، چغوکه او داسې نور ټول نومان دی ځکه د حیوانات لپاره استعمال شوی. مثلا the rat is very keen. موږک ډیر هوښیار دی. دا موږک د یو حیوان نوم دی. rat موږک نو دا ناون سو. د شیانو لپاره مثلا قلم، کتاب، چوکۍ، میز، کاسه، هنداره او داسې نور ټول نومان دی ځکه د شیان لپاره استعمال شوی. مثلا I have a camera. زه یو کامره لرم. کامره د یو شي لپاره یو شی دی نوم یې کامره ایښل شوی دی. دا کامره چې دی دا خپله ناون دی. د نظریې دپاره یا for an idea دلته یو څه باید توضیح ورکړم چې نظریه څه دی. موږ او تاسې ته په کورسونو کې سرسرکي تعریف کوي وایي noun is a word which is used to name a person, thing, place or an idea. خو په دا idea یا هم دا نظریه باندې مو سم نه پوهوي. راځئ چې نن زده کړو چې دا نظریه یا idea څه ته وایي. دا نظریه نومان کوم نومان دی. په تیر مثال کې مو وویل هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې وینو هغه یو نوم لري او نوم ته په انګلیسي ژبه کې ناون ویل کیږي. او دا بیا د هغه برعکس دی. هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې نه وینو او خپل په 5 حسونو باندې نسو حس کولای یعنی فزیکی موجودیت نه لري نو که چیرې هغه ته نوم انتخاب کړو نو هغه ته آیډیا ناون ویل کیږي یا هم فکری یا هم ذهني نوم ورته ویل کیږي. مثلا I saw a dream. ما یو خوب ولیدی. په دا ځای کې ستاسې په نظر ناون کوم یو دی؟ ډریم لغت آیډیا ناون دی ځکه ډریم آیډیا یا د نظریه یا هم ذهني نوم دی ځکه چې موږ په سترګو نسو لیدلی خپل 5 حسونو باندې هم نسو حس کولی. ډریم فزیکي موجودیت نه لري. خوب موږ په سترګې مو بندې او خوب وینو. په خلاصو سترګو باندې خوب نه وینو. دا خوب زموږ په ذهن کې وي نو دا ډریم لغت ته آیډیا ناون ویل کیږي. مثلا کایند یعنی مهربان دا یو آیډیا نوم دی ځکه دا نوم نه یو شی دی، نه یو ځای دی، نه یو حیوان دی او نه هم یو انسان دی. فزیکی موجودیت هم نه لري. په سترګو هم نشو لیدلی. کایند یعنی مهرباني نسو لیدلی نو دا آیډیا ناون سو. My father is a kind person. زما پلار مهربان شخص دی. دغه مهرباني لغات په سترګو نشو لیدلی. د یو چا مهرباني موږ نشو ټچ کولی. که چیرې یو کس ډیر مهربان وي یو ځای پر چوکۍ باندې ناست وي که چیرې ته هغه ته یو نظر واچوې آیا د هغه مهرباني لیدلی سې؟ همدارنګه آیا د هغه صداقت یا رښتینولي په سترګو لیدلی سې؟ چې خپله د اونسټي یا هم رښتینولي معنا لري دا خپله یو آیډیا ناون دی. ګورئ دا لغات صحیح تلفظ کی دا هونسټي نه دی. اچ سایلنټ دی. اونسټي ویل کیږي. نور آیډیا نومان لکه بلیف عقیده د یو چا عقیده په سترګو نسي لیدلی تر هغو چې پوښتنه ونه کړي مسلمان یا کافر یې د هغه عقیده په سترګو هم نسي لیدلی لاس هم نسي وړلی نو دا آیډیا ناون سو. سکیل لایف ژوند لک بخت ګول هدف سمارټ هوښیاري چالاکي دا هغه شیان دي چې فزیکي موجودیت نه لري. جسم یې وجود نه لري. لاس نسو وړلی په 5 حسونو باندې نسو حس کولی. دا ټوله آیډیا نومان دی او داسې نور. اوس موږ ناون زده کړل. اوس راځو پرناون زده کوو چې پرناون یا ضمیر څه شی دی. که چیرې ناون مو زده کړی وي نو پرناون زده کول درته ډېر اسانه کیږي. راځو د پرناون تعریف کوو. لومړی پرناون تعریف داسې دی. Pronoun is a word which is used instead of a noun to avoid from the repetition of a noun. ضمیر عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې د اسم پر ځای استعمالیږي تر څو د اسم د تکرار مخنیوی وکړي. مثلا د چا سره خبرې کوو او هغه کس
د یو چا نوم هره جمله کې په بار بار سره تکراروي او وایي احمد ښه هلک دی، احمد اشپز دی، احمد نن مکتب ته تللی نه و، احمد ډېر قوي دی، همداسې نور داسې دوام احمد احمد وایي، همیشه اسم تکراروي. نو تاسې ورته وایاستئ وروره بس که بیخي سهار راهیسې احمد احمد وایه، بیخي 100 ځله دې د احمد نوم واخیست، نور احمد احمد مه وایه، بیخي راباندې وغمېدل. نو دلته دی چې د ضمیر استعمال ته ضرورت پیدا کېږي. موږ د ضمیر تعریف کې وویل چې د ضمیر کار صرف دا دی چې د اسم د تکرار مخنیوی وکړي. نو دلته د احمد د اسم پر ځای باید د احمد احمد ویلو د تکرار مخنیوی وشي. نو د احمد ویلو د تکرار د مخنیوي په خاطر د احمد ضمیر باید استعمال شي. مثلا احمد is young، احمد ځوان دی. نو نور جملې چې وایو د دې په خاطر چې د احمد نوم وانخلو، احمد داسې داسې، احمد داسې، احمد داسې، نو د هغه ضمیر استعمالوو. په انګلیسي ژبه کې 7 ضمیرونه لرو. د احمد لپاره ضمیر هی دی، نور نو نه وایو احمد داسې احمد. he is nice، دی ښایسته دی. he is kind، دی مهربان دی. he is my friend، دی زما ملګری دی. نور احمد احمد نه وایو، هی دی. نو he is my classmate، دی زما همصنفي دی. he د احمد لپاره هی ضمیر دی. نو دلته د احمد پر ځای مو هی استعمال کړل. هی د دی معنا لري او د نارینه لپاره استعمالیږي. په انګلیسي ژبه کې 7 ضمیرونه لرو چې د ښځینه لپاره جدا ضمیر، د نارینه لپاره جدا ضمیر او همدارنګه د شیانو او حیواناتو لپاره جدا او د جمع یا ډېر خلکو لپاره جدا ضمیرونه لرو چې هر یو په مثالونو باندې زده کوو. د انګلیسي ژبې 7 ضمیرونه عبارت دی له he، she، it، I، they، you، we، چې دا ضمیرونه زده کول ډېر مهم دی ځکه د انګلیسي ژبې په 12 زمانو کې ډېر استعمالیږي او داسې نور ځایونو کې ډېر استعمالیږي. نو راځو هر یو د مثال سره زده کوو. I د زه معنا لري. احمد is a teacher، احمد یو استاد دی. مثلا زما نوم احمد دی، احمد is a teacher، احمد استاد دی. I am a teacher، زه یو استاد یم. په یاد مو وي هر کله چې I توري یوازې راځي د جملې په منځ کې وي که په سر کې په هر ځای کې د I توري غټ لیکل کېږي. he یعنی دی د نارینه لپاره استعمالیږي. مثلا علي is tall، علي جګ دی. په دوم جمله کې د دې پر ځای چې وایو علي is tall وایو he is tall، دی جګ دی. she یعنی دا د ښځینه لپاره استعمالیږي. مثلا نسرین is cute، نسرین ښایسته یا جذاب دی. she is cute، دی ښایسته یا جذاب دی. it یعنی دغه، دا د شیانو لپاره استعمالیږي، د حیواناتو لپاره استعمالیږي. مثلا rat is running fast، موږک تیز ځغلي. rat موږک دی نه، دا یو حیوان دی. ګوره د ده پر ځای it استعمالولی سو. it is running so fast، دی تیز ځغلي یا دغه تیز ځغلي. او شی هم ډال، ناوکۍ یو شی دی. مثلا ډال is expensive، ناوکۍ ګران دی یا قیمت دی. د ډال پر ځای it استعمالولی سو. it is expensive، دغه یا دغه ډېر قیمت دی یا ګران دی. ښه نو تر دا ځایه پورې مو I، he، she، it زده کړل. I، he، she، it دا هر یو د یو یو کس لپاره استعمالیږي، خو they، you، we دا 3 ضمیرونه د یو څخه د ډېرو کسانو لپاره استعمالیږي چې د یو څخه زیات وي. اوس راځو مثالونو ته. they یعنی دوی د یوه څخه د زیات کسانو لپاره استعمالیږي، فرق نه لري که ښځینه وي که نارینه وي خو د یوه څخه زیات کسان وي. مثلا علي یو کس دی، زهرا 2 کس دی. مثلا علي and زهرا are friends، علي او زهرا ملګري دي. اوس د علي او زهرا پر ځای باندې د اسم د تکرار مخنیوي په خاطر باندې ضمیر د دې ضمیر استعمالو. دی دی، they are friends، دوی ملګري دي. ګوره د 2 کسو پر ځای مو استعمال کوي. وی یعنی موږ، دا هم د یوه څخه د زیات کسانو لپاره استعمالیږي، فرق نه لري که ښځینه وي که نارینه وي. مثلا علي and زهرا are in school، علي او زهرا په مکتب کې دی. we are in school، موږ په مکتب کې یو. you ته یا تاسې دا هم د یو کس لپاره او هم د یو څخه زیات کسانو لپاره استعمالیږي. مثلا یو څوک ماته مخامخ ولاړ دی، نوم یې سردار دی. زه وایم سردار is a policeman، سردار یو پولیس دی. او you are a policeman، ته یو پولیس یې. او یا هم په یو صنف کې چې ډېر شاګردان موجود دي او هر یو خپل جدا جدا نومونه لري، نو زه د دې پر ځای چې د هر یوه ته ووایم احمد ښه هلک دی، سردار ښه هلک دی، ناصر، بصیر او داسې نور نومان واخلم، ډېر لنډ او ساده د دوی د ټولو د نومونو د اخیستلو پر ځای د دوی ضمیر استعمالوم. مثلا
You are good boys. تاسې ښه هلکان یاست. ګورئ د هر یو نوم ګورئ یو د جمع سو دلته ډېر کسانو ته تاسې نو یو هم د یو کس لپاره استعمالیږي او هم د ډېرو دپاره. د پارت آف سپیچ د درسونو ادامه ده. تر اوسه پورې مو ناون او پروناون زده کړل. اوس په دې درس کې به adjective زده کړو. که آماده یاستئ راځئ چې درس شروع کړو. Let's begin the lesson. لومړی راځو د صفت تعریف کوو. د صفت تعریف داسې دی. Adjective is a word which describes or tells us something about the noun or pronoun. صفت عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې موږ ته اسم یا ضمیر تشریح کوي او یا هم د اسم یا ضمیر په باره کې څه معلومات راکوي. ښه نو دا سو د صفت تعریف. اوس زه یو څه تشریح ورکوم چې د صفت مفهوم درته ساده او اسانه سي. ګورئ صفت یا adjective هغه ښه الفاظ ته وایي چې موږ د یو چا په باره کې وایو. مثلا یونس ډېر عاجز هلک دی، یعنی یونس ډېر ښه هلک دی، یا یونس ډېر لمونځګزار هلک دی، یونس ډېر صادق یا رښتونی هلک دی. چې دا خپله ښه ویل د یونس په باره کې لکه نمازګزار یا لمونځګزاره یا عاجز یا رښتونی صادق دا ټول صفتونه سو. دومره ساده هر هغه ښه الفاظ چې د یو چا یا یو ځای یا یو شی پسې ویل کېږي هغه ټولو ته د ګرامر په ژبه باندې صفت ویل کېږي. مثلا beautiful house د تعریف په کتلو سره دلته اسم هاوس یا کور دی او صفت ښایسته یا بیوټیفول دی. که چیرې اسم باندې نه پوهیږئ زه یې لینک د دا درس په ډسکرپشن کې ایږدم، بیا هغه درس هم وګورئ چې په صحیح توګه اسم یا ناون مو زده سي. بل مثال red color یا سور رنګ. دلته اسم color یا رنګ دی او red یا سور صفت دی ځکه چې د اسم یا رنګ په باره کې توضیحات ورکړي دي. ښه راځو دا مثال ته. پرسن یعنی کس یا شخص چې دا خپله اسم دی خو که چیرې یو څوک راسي د شخص سره یا پرسن سره یو بل لغات ور اضافه کړي مثلا کرول ظالم ته وایي کرول پرسن ظالم شخص. کرول خپله صفت دی ځکه د اسم په باره کې یو څه نور توضیحات ورکړي دي. همیشه مو په یاد وي چې صفت د اسم شاته راځي. مثلا اول صفت بیا اسم لیکل کیږي لکه په دا مثال کې hungry man وږی سړی چې اول صفت راغلی دی دوهم اسم راغلی. دا څو د صفت اسانه پیژندل په یو جمله کې. اوس یو بل موضوع ته باید اشاره وکړم، هغه دا دی چې د ګرامر په ژبه باندې د یو چا ښه ویل خو صفت دی مګر بد ویل بیا هم صفت دی. یعنی که چیرې د یو چا یا د یو شی پسې بد ووایو هغه هم صفت دی. لکه لوړ مثال cruel person ظالم شخص چې ظالم خپل یو صفت دی ځکه د اسم شاته راغلی او اسم یې تشریح کړی دی. نو په نتیجه کې په دې پوه شولو چې د هر صفت ضد لغات بیا هم صفت دی. مثلا ګود ښه ته وایي د هغه ضد یا برعکس یې د بد کېږي بد هم صفت دی. نایس ښایسته دی خپل یو صفت دی د هغه ضد د ښایستوالي ضد بدرنګوالی دی اګلی خپله هم صفت دی. مثلا هپی خوشحاله د خوشحالۍ ضد سد خوابدی دی سد هم صفت دی. مثلا وایټ سپین دا یو صفت دی د هغه ضد بلک تور هم صفت دی. مثلا سترانګ قوي صفت دی د هغه ضد ویک کمزوری هم صفت دی. کرول مثلا ظالم د هغه ضد مهربان کایند هم صفت دی. خلاصه د هر صفت برعکس یا ضد لغات بیا هم صفت دی. اوس راځو یو څو نور مثالونو ته. مثلا he is worried دی خواشنی دی یا دی پریشان دی. دلته ستاسې په نظر کوم لغات صفت دی؟ ګورئ دلته صفت worry یا پریشان لغات دی. تاسې به ووایاست استاده تا خو ویله چې د صفت وروسته بیا اسم راځي خو دلته اسم نسته نو ولې دا لغات صفت دی؟ ستاسې په جواب کې به دا ووایم چې موږ او تاسې په تعریف کې وویل چې adjective is a word which describes or tells us something about the noun or pronoun. صفت عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې موږ ته اسم یا ضمیر تشریح کوي او یا هم د اسم او یا ضمیر په باره کې څه معلومات راکوي. نو دلته هی ضمیر دی او worry لغات یا پریشان لغات مستقیم ضمیر ته اشاره کړی دی. نو په دې سبب دی که څه هم د صفت یا worry لغات وروسته اسم نه دی راغلی نو دلته ضمیر ته اشاره کړی دی. هی دی پریشان دی نو دلته صفت ضمیر راته تشریح کړی دی نو خپله worry دلته صفت. په یاد مو وي چې صفت
د A D J په مخفف توري او اسم یا نام په N توري ښودل کیږي. هر کله چې تاسې یو لغات په یو ډکشنري کې ګورئ نو د هغه لغات سره د هغه لنډیز توري لیکل شوی یا کوچنی لنډیز توري لیکل شوی چې تاسې پوه سئ آیا هغه لغات ناون دی، پروناون دی، اجکټیو دی، ورب دی، ادورب دی، څه دی. نو په دې خاطر د اسم یا نام دپاره N او د اجکټیو یا صفت دپاره A D J توري لیکل شوی دی. اول راځو ورب تعریفو او وروسته راځو ادورب تعریفو. ما په تیر درس کې ورب په ډیر ساده او اسانه توګه تعریف کړي وو سره د مثالونو. نو په دې خاطر راځو د هغه درس د ورب برخه را اخلو. ورب تعریف داسې دی: Verb is a word which shows an action or state of being. Verb عبارت د هغه لغات څخه دی چې یو عمل یا هم د موجودیت حالت څرګندوي. که چیرې ستاسې په یاد وي په کلي کې ځینې وخت زموږ مشران چې موږ ته نصیحت کوي وایي ګورئ خپل ملګرو سره جنګ، د همسایګانو ازارول او درواغ ویل دا غلط فعلونه دی. نو د فعلونو څخه د دوی مطلب کار دی، یو عمل. نو فعل عبارت د یو کار یا عمل څخه دی. مثلا they kidnap a child، دوی کوچنی تښتوي یا کوچنی غلا کوي. دا کیدناپ تښتول دا خپل یو فعل یو عمل دی. نو دا په انګلیسي ژبه کې ورب وایي. ګورئ موږ چې سهار د خوبه راویښېږو او بیا چې شپه سي تر خوب وخته پورې موږ د ورځې په جریان کې ډېر کارونه کوو. اول خو سهار مخ مینځې، بیا کار ته ځې، بیا راځې مکتب ته ځې، تلویزیون ګورې، داسې خبرې کوې، هاسې داسې دا ټول ورځنی کارونه دا خپله ټوله ورب دی. دا یو اکشن یو عمل دی. اوس راځو مثالونو ته. مثلا they speak French، دوی فرانسوي خبرې کوي. دا speak خبرې کول دا یو عمل یا یو فعل دی. مثلا he reads a newspaper، he reads a newspaper، دی اخبار لولي. دا خپل لوستل یو فعل یا عمل دی. keep in mind the abbreviation of verb is V letter. په یاد مو وي د verb مخفف یا د فعل مخفف همیشه د V په توري سره ښودل کیږي. he sings a song، sings یعنی سندره ویل. سندره ویل خپل یو فعل یو کار دی. نو sings verb سو. د ورب د پیژندلو لپاره یو اسانه طریقه دا ده چې انګلیسي ورب پښتو ته ترجمه کړو. که چیرې پښتو ته مو ترجمه کوي د لغت په پای کې لام تورې رالی نو پوه سئ چې دا ورب دی. مثلا cry ژړل، ګوره پای کې لام دی. laugh خندل، ګوره خندل لام دی په پای کې. kill وژل، همدارنګه کښېنستل، کتل، وړل، تښتول او داسې نور چې لام تورې یي په پای کې هغه پښتو ژبه کې هغه فعل دی. او د انګلیس څخه پښتو ته واړو موږ ته معلومیږي چې دا فعل دی که ناون یا پروناون یا بل شی. ښه نو تر دې ځایه د ورب د تعریف نیم برخه مو وویله. اوس state of being د موجودیت حالت دلته رالو. لکه څنګه په تعریف کې مو وویله shows an action or state of being. نو اوس دا state of being چیش دی، د موجودیت حالت چیش دی، دا ته راځو. ګورئ is، am، are، was، were، will be، have been، has been دا د state of being verbs دی یا د موجودیت حالت څرګندوي. دا هغه وربونه دي چې د موجودیت حالت څرګندوي. دا خپل عمل نه څرګندوي لکه نور وربونه چې مو ویله اکشن، دا اکشن نه څرګندوي. state of being د یو شي د موجودیت حالت را څرګندوي چې کله او څه وخت یو شی په یو ځای کې موجود و. مثلا اوس راځو مثالونو ته. The water is in the fridge، اوبه په یخچال کې دی. ګوره د اوبو موجودیت را شوي چې په یخچال کې دی. دلته is verb سو. The boy was in the school، هلک په مکتب کې و. ګوره د هلک موجودیت را شوي. was د is تیر حالت یعنی په تیر وخت کې هلک په مکتب کې و. دلته was verb دی. She has been in the class for a long time، دا په صنف کې د ډیر وخت راهیسې. ګوره د دې موقعیت را شوي، د ډیر وخت راهیسې په صنف کې د موقعیت. We are in the village، موږ په کلي کې یو. ګوره زموږ موقعیت یا موجودیت را شوي چې موږ په کلي کې یو. نو دلته are verb سو. ښه نو اوس موږ د state of beings verb سره اشنا سولو چې دا را په ګوته کوي چې کله او چیرې یو څوک یا یو شی وجود لري. همدارنګه state of beings verbs
موږ ته یو څوک معرفي کوي چې څوک دی یا څه کاره دی او همدارنګه یو اسم یا یو شی راته معرفي کوي چې دا څه شی دی. مثلا علي is a teacher. علي راته معرفي کوي چې یو استاد دی. دلته is verb سو. ګوره دلته اکشن نسته، عمل نسته، په دا کې فعل نسته. احمد was a doctor. احمد یو ډاکټر و. احمد راته معرفي کوي. was دلته verb سو. دلته اکشن یا فعل کوم شی نسته، فزیکی فعل یا فزیکی او کار نسته، دا state of being verbs دی. نو was دلته verb سو. زهرا will be a nurse. زهرا په راتلونکي یو نرس وي. ګوره زهرا راته معرفي کوي چې په راتلونکي به نرس وي. نو دلته will be څه دی؟ will be دلته state of being verbs دی. The car was black. دلته موټر راته معرفي کوي. موټر وای تور و. دلته was verb دی. مثلا the chair is yellow. چوکۍ ژړ دی. دلته موږ د چوکۍ چې یو شی دی معرفي کوي چې ژړ دی. د verb تعریف تر دې ځایه بس دی، کافي دی. لومړی د adverb تعریف، بیا مثالونو سره توضیحات ورکوو. د adverb تعریف داسې دی: adverb is a word which describes a verb, an adjective or another adverb. قید عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې یو فعل، یو صفت او یا هم یو بل قید تشریح کوي. ښه، دا سو د adverb تعریف. ښه نو اوس راځو مثالونو ته. لومړی دا زده کوو چې څنګه یو adjective راته تشریح کوي. لومړی مثال: the plan is fast. تیاره تیز دی. دا fast خپله adjective یا صفت دی. په دوم مثال کې the plan is very fast. تیاره ډیر تیز دی. ګوره دا تیزوالی تیز دی، ډیر تیز دی. دغه fast دغه تیزوالی راته تشریح کړي. very دا fast راته تشریح کړي. یعنی دا تیزوالی دلته وای تیز دی، په دوم مثال کې وای ډیر تیز دی. نو دا very دلته څه سو؟ adverb سو. او دلته adverb دا هغه مثال دی چې لکه څنګه چې په تیر تعریف کې ویل یو صفت راته تشریح کوي. نو fast یو صفت دی. په لومړي مثال کې the plane is fast، تیاره تیز دی. دوم مثال کې the plane is very fast، تیاره ډیر تیز دی. نو دا very دلته قید سو او دا قید موږ ته دا صفت تشریح کړه. اوس راځو دوم مثال ته. It is important issue. دا یو مهمه موضوع ده. دلته important دلته صفت سو. په دوم مثال کې it is less important issue. دا لږ مهمه موضوع ده، یعنی دومره نه دی مهم. دلته less چې دی important راته تشریح کی. خپل important صفت سو. دا less راغلی دی less important، لږ مهمه. دلته less adverb سو. ښه، په دا مثال کې راته صفت یا adjective تشریح کړل. که صفت نه پیژنې، ما د تیر درس لینک د دا درس په ډسکرپشن کې ایښی، کولای شي د هغه ځای لاسرسی ورته ولري او صفت یا adjective زده کړئ. ښه نو اوس راځو دا زده کوو چې څنګه verb یا فعل تشریح کوي. ګورئ په دا مثال کې I run in park. زه په پارک کې ځغلم. I run in park slowly. زه په پارک کې په قرار ډول یا په آهسته ډول ځغلم. ګوره run دا زما ځغاسته څنګه دی؟ په قرار ډول. دا run خپله verb سو او slowly adverb سو. ځکه دا verb یا فعل راته تشریح کوي. دا فعل څنګه اجرا کیږي؟ slowly په قرار اجرا کیږي. دا ځغاسته په قرار اجرا کیږي. نو slowly خپله adverb سو او run خپله فعل سو. دوم مثال: we went to picnic. موږ میلې ته ولاړو. we went to picnic yesterday. موږ میلې ته پرون لاړو. ګوره went خپله verb سو او yesterday adverb سو. ګوره دا yesterday went راته تشریح کوي. یعنی دا went دا تک څه وخت سوی دی، دغه فعل څه وخت سوی دی؟ yesterday پرون. نو دا ځکه چې دلته went یا فعل تشریح کړی دی، دا عمل څه وخت اجرا سوی دی، نو دا yesterday خپله adverb سو. بل مثال: she drives carefully. دا په احتیاط موټر چلوي. ګوره drives موټر چلول، carefully په احتیاط سره. ګوره دا چلول څنګه کیږي؟ دا موټر په احتیاط سره کیږي. دا فعل په احتیاط سره اجرا کوي. نو دا carefully خپله adverb سو. اوس راځو دا زده کوو چې څنګه یو بل قید یا یو بل adverb تشریح کوي. مثلا he speaks quickly. دی په چابکۍ سره خبرې کوي. ګوره quickly خپله adverb سو، ځکه speaks دغه فعل راته تشریح کړی دی. دا speak خبرې کول په چابکۍ سره کیږي. نو دا quickly خپله adverb سو. نو په دوم مثال کې
he speaks too quickly. دی په ډیر چابکۍ سره خبرې کوي. ګوره quickly خو په لوړ مثال کې خپله adverb سو. دا too ډیر نو دام adverb سو ځکه too quickly ډیر په چابکۍ سره. نو too او quickly دلته دواړه adverb سو ځکه too راغلی دی quickly راته تشریح کړی دی یعنی دا چابکۍ او په دوم مثال کې په ډیر چابکۍ سره. too دلته adverb سو. بل مثال we did our job nicely. موږ خپل وظیفه په ډیر ښایسته توګه سرته ورسول. we did our job more nicely. موږ خپل وظیفه په ډیر ښایسته توګه سره سرته ورسول. ګوره په لوړ مثال کې nicely خپله adverb دی ځکه دغه did دغه کار کول په ښایسته توګه سره سرته ورسېدی. دا nicely دا خپله adverb سو. په دوم مثال کې more راغلی دی خپله دا nicely تشریح کړی دی. more nicely ډیر په ښایسته توګه سره. نو دلته more adverb سو. نو دلته بل قید یې راته تشریح کړی دی. په یاد مو وي چې هر کله په ډکشنري کې ګورئ که د یو لغات ترڅنګ وی لیکلی وو هغه پوه سئ چې هغه ورب دی یعنی فعل دی او که ای ډي وی لیکلی وو پوه سئ هغه adverb یا قید دی. په اسانه او عامیانه ژبه باندې زده کړئ. نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ، حتما جواب در کوم. د پارت آف سپیچ د درسونو ادامه ده. د نن درس مو انټرجکشن په باره کې دی. نن راځو انټرجکشن پیژنو. که آماده یاستئ راځئ چې خپل درس شروع کړو. لومړی د انټرجکشن تعریف کوو، وروسته د مثالونو په وړاندې کولو سره انټرجکشن زده کوو. د انټرجکشن تعریف داسې دی: Interjection is a word that is used to express internal or sudden feelings like joy, sorrow, emotions, excitement in any sentence. د ندا توری هغه لغتونو ته ویل کېږي کوم چې په یو جمله کې د ناببره احساساتو د بیانولو دپاره استعمالیږي لکه خوشحالۍ، غم، افسوس، تعجب او داسې نور. مثلا اوه، اوپس، اوه نو، اوه ګودنس، آه yeah، no no، what. په یاد مو وي هر کله چې د تعجب لغات یا توری استعمالوي د هغه وروسته حتما د تعجب علامت یا exclamation mark استعمال کړئ. اوس راځو څو مثالونو ته. اوف no، I dislike him. اوه نه، زما دغه څه ښه نه راځي. wow، it is amazing. wow، دا په زړه پورې دی. ha، what a gift. څه یو تحفه. yeah، I did it. بله، ما سر ته ورسول. hey، what are you doing. hey، ته څه کوې. د پارت آف سپیچ د درسونو ادامه ده. د نن په درس کې به کنجنکشن وپیژنو. که آماده یاستئ راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's begin the lesson. لومړی د کنجنکشن تعریف کوو، وروسته د مثالونو په وړاندې کولو سره به کنجنکشن زده کړو. د کنجنکشن تعریف داسې دی: Conjunction is a word which is used to connect two or more than two different words, phrases, clauses and sentences. حرف ربط یا د تړاو توری عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې د دوو مختلفو لغاتونو، عبارتونو او د جملو د یوځای کولو لپاره استعمالیږي. ښه نو دا سو د کنجنکشن یا حرف ربط تعریف. اوس راځو مثالونو ته. I am a boy، زه یو هلک یم. You are a girl، ته یو نجلۍ یې. دا دوه جملې سوې. په تعریف کې مو وویل چې د دوو جملو د یوځای کولو لپاره استعمالیږي. نو دلته I am a boy یوه جمله او You are a girl بله جمله. اوس راځو د کنجنکشن په واسطه سره دا دواړه جملې سره یوځای کوو. I am a boy and you are a girl. دلته ګورئ د and د لغات په ور اضافه کولو سره مو دواړه جملې سره یوځای کړل. بل مثال I love you، زه ستا سره مینه لرم. You are a kind person، ته یو مهربان شخص یې. ګورئ دلته I love you یوه جمله او You are a kind person بله جمله سوه. اوس غواړو دا دواړه جملې د کنجنکشن په اضافه کولو سره یوځای کړو. I love you because you are a kind person. زه ستا سره مینه لرم ځکه چې ته یو مهربان شخص یې. په دا ځای کې because کنجنکشن دی ځکه چې د because په واسطه سره موږ دواړه جملې سره یوځای کړل. اوس راځو دا زده کوو چې څنګه کنجنکشن دوه لغاتونه سره یوځای کوي. لغات خو موږ تاسې پیژنو. د څو توري مجموعې ته چې یو معنا ولري لغات ویل کېږي. مثلا DOG دا درې توري سره یوځای سوی دی د ډاګ لغات جوړ سوی دی. ډاګ لکه څرنګه چې ډاګ یو د سپي معنا لري نو دا ته لغات ویلی سو. خو که چیرې غواړئ لغات په صحیح توګه زده کړئ
ما د لغات لپاره یو درس جوړ کړی دی. د هغه درس لینک د دا درس په ډسکرپشن کې ږدم او همدارنګه د درس په پای کې په صفحه باندې ږدم، کولی سئ په اسانه توګه لاسرسي ورته ولرئ. ګورئ، لو یعنې مینه دا یو لغات سو، لایف یعنې ژوند دا بل لغات سو. خو که چیرې غواړو د کنجنکشن په واسطه باندې دا دواړه لغتونه سره یو ځای کړو، څنګه کېږي؟ لو اینډ لایف، مینه او ژوند. ګورئ اینډ دلته کنجنکشن دی ځکه دا دواړه لغتونه سره یو ځای کړه. بل مثال، ټي چای ته وایي او کافي قهوې ته وایي. که غواړو دا دواړه لغتونه سره یو ځای کړو د کنجنکشن په واسطه څنګه کېږي؟ ټي اور کافي، قهوه که چای. اوس ګوره اور دلته د دا دواړو لغتونو مابینځ کې راغلی دی، دا دواړه سره یو ځای کړي دي، نو اور کنجنکشن دی. مثلا یو څوک یو ځای یو چایخانې ته ځې درته وایي ټي اور کافي، یو ځای میلمستیا ته ځې درته وایي ټي اور کافي، قهوه غواړې که چای. نو دا اور چې دی دلته کنجنکشن دی ځکه دا دواړه لغتونه سره یو ځای کړي. هاټ ګرم ته وایي، ګوډ ښه ته وایي. که غواړو دا دواړه لغتونه د کنجنکشن په واسطه سره ومښلو نو هاټ بټ ګوډ، ګرم مګر ښه. دلته بټ کنجنکشن دی ځکه دا دواړه لغتونه سره مښلولي. اوس راځو دا زده کوو چې څنګه دوه عبارتونه یا فریز سره یو ځای کوي. د فریز تعریف داسې دی: Phrase is a group of words in a sentence which doesn't have any subject and verb. عبارت د لغتونو هغه مجموعې ته ویل کېږي چې فعل او فاعل ونه لري. مثلا the red car، سور موټر، دا عبارت دی ځکه فاعل او فعل نه لري. که چیرې فاعل یعنی سبجیکټ او فعل ورب نه پیژنئ نو په دا لوړ لینک باندې کلیک وکړئ. د بیگ الفنټ، غټ فیل. ګورئ دلته نه سبجیکټ شته او نه ورب شته، نه فاعل شته او نه فعل شته، نو دا عبارت سو. مثلا having a party دا یو عبارت دی. nice picture دا یو عبارت دی ځکه فاعل او فعل نشته پکښې کې، نو دا ټوله عبارتونه سول. اوس موږ راځو د کنجنکشن په واسطه باندې څو عبارتونه سره یو ځای کوو. مثلا د ریډ کار، سور موټر دا یو عبارت، د بیگ الفنټ غټ فیل دا بل عبارت. اوس دا دواړه موږ سره ځای کولی سو. د ریډ کار and د بیگ الفنټ، سور موټر او غټ فیل. ګوره and دلته کنجنکشن سو. بل مثال، having a simple life، یو اسانه یا ساده ژوند درلودل دا یو عبارت. being happy، خوشحاله اوسېدل دا بل عبارت دی. اوس راځو دا دواړه عبارتونه د کنجنکشن په واسطه سره یو ځای کوو. having a simple life but being happy، یو ساده ژوند درلودل مګر خوشحاله اوسېدل. مثلا دا but دلته کنجنکشن سو. ګوره دا دواړه عبارتونه د but په واسطه، but یعنی مګر، د دا په واسطه سره یو ځای سو نو دلته but کنجنکشن سو. موږ د پارت آف سپیچ اووه ډولونه وویل. دا د پارت آف سپیچ د درسونو ادامه ده. د نن درس مو د پارت آف سپیچ آخرنی درس دی. د نن درس مو پریپوزیشن دی. که چیرې د پارت آف سپیچ تیر درسونه مو نه وي کتلی دا باید حتما وګورئ ځکه پارت آف سپیچ د انګلیسي ژبې ډیر مهم ګرامر دی، حتما باید زده سئ. دا دی نن د پریپوزیشن په وړاندې کولو سره نن مو د پارت آف سپیچ درس پای ته ورسول. راتلونکي درسونه به انشاءالله د انګلیسي ژبې زمانې او داسې نور درسونه ولرو. اماده سئ، راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's dive into the lesson. لومړی د پریپوزیشن تعریف، وروسته د مثالونو په وړاندې کولو سره به پریپوزیشن زده کړو. د پریپوزیشن تعریف داسې دی: Preposition is a word which is used to show the relationship of a noun or pronoun to the other words of the sentence and is used before noun or pronoun. د اضافت توری عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې د اسم یا ضمیر ارتباط د جملې د نورو لغاتونو سره شوي او همیشه د اسم او ضمیر مخکې استعمالیږي. He is in the bus، دی په ملي بس کې دی یا دی په بس کې دی. ګوره دلته in preposition سو ځکه د هی چې ضمیر دی رابطه د بس سره وښول، دی په بس کې دی نو دلته in preposition سو. We are on the bridge، موږ پر پل باندې یو. ګوره دلته on preposition سو ځکه د we چې ضمیر دی د دا ضمیر رابطه د چی سره وښول؟ د bridge د پل سره. We are on the bridge، د we رابطه د bridge سره وښول، موږ په bridge باندې. دلته on preposition سو. The dog is under the table، سپی تر میز لاندې دی. دلته under preposition سو ځکه dog رابطه د table سره وښول. The doll is behind the wall، ناوکی د دیوال شاته دی. دلته behind
prepositions یا د اضافت توري شو ځکه د ډال رابطه یې د وال یا دیوال سره وښول. ښه نو دوستانو د نن درس مو په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر راتلونکي درسونو پورې مو په خدای جل جلاله سپارم. ښه وخت درته غواړم. See you then. Bye. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to